بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. دا پر دل مخه حکم باندې لاغه سره ربط لري. الله جل جلاله وایي چې موږ ورته وویل چې لا تقربا هذه الشجرة، مه نږدې کېږئ دغې درختې ته، فتکونا بیا به تاسې سئ من الظالمین، له هغو خلکو څخه چې پر ځان باندې به یو بوج راولي. نو تر یو څه وخته پورې خو دوی دا درختې ته نه نږدې کېدو. اخر شیطان دی ته وسوسه ور واچوله، یا شیطان بیخي مخامخ خبره ورسره وکړه چې له دغې درختې څخه ستاسې دپاره خوراک ګټور ده، تاواني نه ده. نو آخر الامر دوی دې ته اماده کړو چې د دا درختې څخه یې خوراک وکړي. دلته یوه مسله خو د آدم علیه السلام د عصمت په رابطه ده چې آدم علیه السلام د الله پیغمبر و. پیغمبران معصوم وي. معصوم معنا له ګناه ساتلي وي، ګناه نه کوي. نو دغه کار آدم علیه السلام ولې وکړي چې الله منع کړی و آدم علیه السلام دا کار وکړي. د دې دپاره م پرونه م څه وجې وویلې. یوه وجه بعضې علماو د تفسیر دا ویلې ده چې دا کار آدم علیه السلام وکړي، لیکن دا د آدم علیه السلام تر نبوت مخکې و. دا وخت کې لا آدم علیه السلام ته الله جل جلاله د نبوت پیغام نه ورکړی. دا یو جواب ده، خو دا جواب په دوې وجې ضعیف ده. یو په دې وجه ضعیف ده چې زموږ د اهل سنت والجماعت رایه دا ده چې انبیا د غټو ګناهو څخه، بلکې بعضې علما خو لا داسې وایي لکه علامه قرطبي چې له وړو ګناهو څخه هم تر نبوت مخکې محفوظ دي، او له غټو څخه خو بیخي اتفاق ده چې له غټو ګناهو څخه تر نبوت مخکې هم انبیا داسې ګناه یې نه ده کړی چې هغه غټ ګناه وي. البته په وړو ګناهو کې څه اختلاف شته، هم تحقیق دا ده چې له وړو ګناهو څخه هم محفوظ دي. نو آدم علیه السلام خو که تر نبوت مخکې م وروسته خو نبي کېدی، نو تر نبوت مخکې دغه کار مناسب نه و چې الله جل جلاله یو شی منع کړی و دغه کار وکړي. دا په یوه وجه دا جواب ضعیف ده. بل په دې وجه ضعیف ده چې دغه نهیه دا منع چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وویل چې دغه د درختې څخه خوراک مه کوه، دا عیني پیغام نبوت. ځکه ټول کارخانه انسانیت چې مکلف ګرځي، یو تکلیف پر ده د الله لخوا راځي، هغه د یو پیغمبر په واسطه وي. بله لار د تکلیف د پېژندلو ستنه له پیغمبره ماسي وه. نو دلته خو بل انسان ونه له ده ماسي وه، یو دی وه یوه یې بیبي وه. نو که ده ته نبوت ثابت نشي نو دا بیا مکلفیت چا ورته راوړ؟ نو له دې دا معلومیږي چې دغه نهیې علاوه ده ته کوله چې دغه کار مه کوه، دغه عیني پیغام د نبوت و، نبي و په دا وخت کې. نو دا چې څوک وایي چې کار مخکې تر نبوت سوی ده،
دا خبره ضعیفه ده په دې دواړو وجو. نو کار خو سوی له نبوته وروسته ده. البته دلته دې مفسر هم څه وجې کې بیان کړي دي چې یا دا د آدم علیه السلام خطا خو په دې وجه نه وه. دغه نهیه چې الله جل جلاله کړې ده، دا نهیه آدم علیه السلام په خپل ذوق پیژنده چې دا نهیه تنزیهي ده. نهیه تنزیهي چې راسي په یو شي کې هغه کراهت تنزیهي ثابتوي. کراهت تنزیهي دی شی ده که دې نه وکئ خو ښه کار ده، که دې وکئ هېڅ فرق نه کوي. موږ په فقه کې کراهت تنزیهي دغه ته وایي. که دې نه وکئ ښه کار ده، که دې وکئ بیا څنګه ده بیا فرق نه کوي. نو دا نهیه تنزیهي وه چې آدم علیه السلام دا کار وکئ فرق نه کوي. داسې الله جل جلاله وایي بیا به ته ظالمان سئ. مراد له ظلمه پرون موږ توجیه کړې وه، د مفسر هم ویلي دي چې پر ځان به مشقت کښېږي. دا پخه ډوډۍ ده، دا به بیا په دی ډوډۍ بدله سي چې په کال کې به په مټې خوراک ته برابروي. یا دا جواب ده، یا دا جواب ده چې نهیه الله جل جلاله آدم علیه السلام ته له مطلقې دغې درختې کړې وه چې په جنت کې دغه درختې 1000 دي یا 2000 دي یا 3000 دي، له دې ټولو یې منع کړی و. د آدم علیه السلام خیال داسې چې دا شخصي دغه درخت راشي، ولی الله جل جلاله اشاره مشخصه ته وکړه چې له دغې درختې مراد جنس، یعنی له دغه قسم درخت. دا یو اجتهادي غلطي و. اجتهادي غلطي جرم نه ده، بلکې اجتهاد کې چې یو مجتهد غلط سي الله ثواب لا ورکوي. فقط دونه مسله ده چې یو اجتهاد د انبیاو ده، یو د نورو خلکو ده. انبیا چې په اجتهاد کې غلط سي پر هغه غلطي الله قرار نه ورکوي، بیا تنبیه ورکوي چې دا خبره دغه ډول نه و. لکه د داود علیه السلام په شان کې بعضې ځایونه راځي. او نور خلک چې غلط سي نو پر هغه غلطي باندې قرار راځي، تنبیه د الله لخوا په وحی سره خو نسته. البته د الهام بیا جلا مسله ده. نو آدم علیه السلام په اجتهاد کې خطا سو. د ده خیال دا و چې دا مشخصه درخت راشي، هغه درخت مطلقه وه. نو له هغې مشخصې درختې د خوراک نه ده کړی، هلته بله دغه درخته ولاړ و. نو دا هم جرم نه بلل کېږي، په اجتهاد کې خطا جرم نه بلل کېږي. فقط دونه قدر ده چې انبیا چې په اجتهاد کې خطا شي الله تنبیه ورکوي، ده چې تنبیه ورکړه چې دا درخت ما مطلقه شو. یوه وجه مې پرون درته وویله چې بیخي د قرآن نص ته صریح ده چې یېره سوه دا کیسه. فنسي ولم نجد له عزمه په سوره طه کې به غالبا درته راسي. یېره سوه، یېره خو هم جرم نه ده. البته د یېرې یو تاویل سته، پرون هم بیان کوي چې بعضې علما وایي چې یېره خو نو یې نه وه، خو شیطان ورته راغی داسې ورته وویل، هوا رضی الله عنها داسې ورته وویل. نو موږ وایي هغه نکته د ده یېره وه چې دغه مشکل پیښېدل هلته راځي چې دوی دواړه خوراک وکړي. نو ځکه هوا رضی الله عنها چې خوراک وکړي څه پیښه نه وسوه، ده دا مسله تر پایه پورې ذهن ته نه راغله. ټینګه اراده له ده سره نه وه چې ټینګه اراده وای د شاوخوا د مسلې ټول اړخونه څېړلي وای، بیا دا خبره نه راغله. خو لیکن دغه هم الهي غفلت و چې پر ده راغی، ځکه د الله اراده دا وه چې دی به دنیا ته راځي. دا خبره چې شیطان دوی ته وویل، لکه په سوره اعراف کې هم راځي، غالبا په سوره حجر کې هم راځي. شیطان ورته وویل چې د دغې درختې څخه د خوراک وکئ، دا ستاسې په ګټه کې تمامیږي. دوی ویل دا به ته غلطه یې موږ ده لوړه ورته وکړه چې یا په الله مې قسم ده که زه ته یې غلطه وم. د دوی زړه ته ولوېده چې په الله خو به نو خوسی قسم نه کوي. شیطان دا هلته له کمه سو. شیطان خو چې د سجدې څخه انکار وکړي، الله جل جلاله اخرج منها فانک رجیم ولووځه له جنته ته ترټلی. شیطان خو یې وختي لا ویستی، بیا په جنت کې له کمه سو. دا آیات پون غالبا په سوره حجر کې راځي چې اخرج منها فانک رجیم. نو شیطان خو ولاړی، الله له جنته ویستی، نو دلته بیا له کمه سو چې جنت ته راغی. د دې دپاره هم مفسرینو توجیهګانې کړي دي. یوه توجیه دا ده چې شیطان له جنته څخه چې منع و، شیطان به طرز تنعم منع و، له مطلق ننوتو نه و منع. الله جل جلاله ووځه بیا به پر جنت خوند نه اخلي، نه به شیان کې خورې، نه به سایې ته کښېنې، نه به اوبه څښې، د غیږه کې تېرېدې کې تېر. دا یوه توجیه د مفسرینو کړې. نو نفس منع نه و،
د تنعم په طریقې منع و نو دغه یې راغی خو شی یې خوړلی نه ده نه یو سایه ته کښېنستلی ده فقط له دوی سره یې خبره وکړه ملایکه و دی تیز وایستی او څوک بیا وایي چې شیطان راغی د جنت دروازې ته ملایکه وګرځاوه چې نه به ته جنت بند بیا مار ورته وویل چې زه به دې پټ په خپله خوله کې یوسم جنت مار په خوله کې یووړ دا هم نه له آیاته معلومیږي نه حدیث پکښې راغلی د مفسرینو خبره لیکلې ده والله اعلم موږ یې نه تصدیق کولی شی نه یې تکذیب کولی شی او چا بیا ویلي دي چې دی ننوتلی نه ده آدم علیه السلام و حوا رضی الله عنه په جنت کې ګرځي دی جنت په دروازه کې ولاړ و دوی له یو خوا رالو د هلکې خبره سره وکړه دا بیا درېیمه مسله ده څلورمه مسله بیا دا ده چې شیطان ته الله یو داسې طاقت ورکړی د له لرې هم د سړي په زړه کې وسوسه اچولی شي له د باندې څخه یې وسوسه ور واچوله خو دا جواب ضعیف ده ځکه د سوره اعراف په داسې معلومیږي لکه دوی په مابین کې آدم علیه السلام و شیطان مکالمه سره کړې ده خبره یې کړې ده سوره اعراف کې به بیا راسي له هغه ځای دغه یې معلومیږي نو دغه دوې خبرې نږدې دي چې یا دی له جنته منع نه و بلکې خاص له تنعمه له خوند اخیستلو پر جنت له دغه منع و دغه یې ورننوتلی ده ورغلی او یا یې په دروازه کې سره لیدلي دي نو شیطان ورغی آدم علیه السلام ته چې خبره وکړه فازلهما الشیطان عنها فازل وشویول هما دی دواړه آدم و حوا الشیطان و شیطان عنها لدا جنت څخه یوه وجه دا ده دلته دوې خبرې دي عنها دغه ها ضمیر چې درختې ته راجي سي فازل وشویول هما دی دواړه الشیطان عنها دلته بیا یو علمي اصطلاح د عن تعلیلیه ده عن تعلیلیه راځي عنها یعنی بسببها بیا د سببیت معنا ځینې کېږي عن په معنا د بې سببیې کېږي یعنی شیطان دوی دواړه وشویول د درختې په وجه باندې د درختې ترغیب یې ورکوي د هغه میوه دی وخوړه بس له جنته ووت دا ها ضمیر به درختې ته راجي کوي عن به تعلیلیه ثابت کوي یعنی لوجه الشجرتي لوجه د خوراکه له درختې او یا که دا عنها کې ها ضمیر جنت ته راجي سي بیا عن په خپله معنا ده په ازله په معنا د اذهبه ده یعنی بوی تلو هما دی دواړه پسې وایخستو الشیطان عنها لدا جنته بیا یې دغسې معنا کېږي که چیرې ضمیر درختې ته راجي سي عن تعلیلیه کېږي که ضمیر جنت ته راجي سي بیا ازله په معنا د اذهبهما ده فاخرج ویاستوهما دی دواړه مما له هغه شي کانا چې دوی دواړه و فیه په هغه شي کې هغه شی نعمتونه د جنت او یا مما له هغه شي کانا چې دوی و فیه په هغه ما کې چې هغه ما عبارت له عین جنت ده له جنته یې ویاستو دا چې څنګه وواتو په سوره اعراف کې به خبره راځي چې کله دوی له دا درختې څخه دواړو خوراک وکوي الله جل جلاله و ملائکه ورته وویل چې نور زه دوی له جنته باسم دا د جنت جامې ځینې وکاږئ دا خو د باندې نسي وړای ملائکه و قرار له دوی څخه کالي وکړو له دوی څخه یې کالي وکړو چونکې دی پیغمبر و دا بیبي د پیغمبر بیبي وه پیغمبرانو کې هم حیا سخته ډېرې د پیغمبرانو په بیبیګانو کې هم حیا ډېر نو که څه هم دلته خو دوی دوه سره لیکن سخته حیا پر غالبه سوه وشرمېدو هر یو لا بله ډېر سخت وځورېدی تر داسې اندازې چې د درختو پر پاڼو یې علمې کړې پاڼې یې راوشکولې ځان پرې ونیوي ځان په پټوي انبیاو کې حیا غالب وي د انبیاو په بیبیګانو کې هم حیا غالب وي د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها روایت ده هغه وایي د نبي علیه السلام په شان کې وایي وای لا ارا منه ولا رأى مني نه نبی علیه السلام زه ټوله لیدلی یم نه ما دی لیدلی نه کاله نبی علیه السلام سره تیر کو عایشې رضی الله عنها لیکن دا وایي چې ما نبی علیه السلام داسې نه ده لیدلی یا نه دا عبارت له هغه لیدنه د مخصوصو ځایو ده نه ده زه لیدلی یم په هغسې عنوان نه ما دی لیدلی
ځکه دې کې هم حیا غالبه وه، په نبي علیه السلام کې هم حیا غالبه وه. نو انبیاو کې حیا د آدم علیه السلام کیسه چې ټوله په قرآن شریف کې په 8 سورتو کې تېره سي، نو یوه مسله به دا راځي چې موږ ته د کامل حیا درس راکوي. نو دوی چې هغه پاڼې راوشکولې، بس الله پاک و دوی ته وویل چې بس ووځئ له جنت څخه. لکه هغه مخکې چې ما درته وویل د جنت څخه یې راکښته کړو. څوک وایي چې له جنته یې راکښته کړو مځکې ته، څوک وایي له جنته یې راکښته کړو اسمان ته، له اسمانه یې راکښته کړو مځکې ته. مځکه کې آدم علیه السلام پر هندوستان راشوسی. دا هم داسې د احادیثو تصریح نه ده، د تفسیر خبره ده. حوا رضی الله عنها پر جده راکښته سوه، مار هم ورسره او مار پر اصفهان راکښته سوی، که شیطان پر اصفهان راکښته سوی نه خبرو. داسې یو خبر ده. بیا نو وروسته آدم علیه السلام په حوا رضی الله عنها پسې ګرځېدی، دا په ده پسې یو وخت وروسته بیا سره پیدا کړو. بیا نو تمدن شروع سوی ژوند. الله جل جلاله وایي چې وقلنا موږ ورته وویل موږ ول اهبطو کښته سئ. دا اهبطو خطاب د جمع ده، دوی خو دوه لکه هلته بل ځای بیا راغلي دي په سوره طه کې قال اهبطوا منها جمیعا، هلته بیا اهبطوا صیغه د تثنیه راغلي، دلته صیغه د جمع راغلې ده. څوک وایي چې دا صیغه د جمع په دغه اعتبار سره ده چې دا خطاب آدم علیه السلام و حوا رضی الله عنها او شیطان در سره ورته نو دوی خو بیا درې دي، درو ته خطاب د جمع کېږي. چا لاده یې هم ویلي دي چې مار هم ورسره و، نو 4 کېږي. د مفسر رایه دا ده چې صحیح مسله دا ده چې خطاب آدم علیه السلام و حوا رضی الله عنها فقط دوی ته وته. داسې د جمع صیغه یې ویلې ده. دلته پکښې لحاظ د اولادیې د ده یم سوی ده چې تاسې مځکې ته ولاړ سئ، هغسې تاسې پر کم اولاد مشتمل یاست، تاسې به ټول په مځکه کې بیا سره پیدا کېږي. یعنې مراد دی او د دی اولاد ده. دغه توجیه د مفسر خوښه کړې ده. اهبطو د جمع خطاب یې ورته وکئ، مراد دوی دي، دوی دوه، او بیا چې له دوی څه کم اولادونه پیدا کېږي، نو بیا د جمع خطاب په دغه لحاظ صحیح ده چې اولادونه یې هم ورسره واخیستل شي. الله پاک ویل کښته سئ له جنته څخه. بعضکم لبعض عدو، کښته سئ په داسې حال کې، دا بعضکم لبعض عدو دا جمله حال ده له ضمیره د اهبطو. کښته سئ په داسې حال کې چې بعضې ستاسې به د بعضو دشمنان وي. دې کې بیا 2 توجیهګانې دي. چا دا توجیه کړې ده چې بعضې د بعضو دشمنان یعنی شیطان ورسره مراد ده، شیطان به د انسان دشمن وي، انسان به د مار دشمن وي چې چیرې پیدا کړي هلته بېوازه. دې مفسر ویلي دي چې دې کې هم تحقیق دا ده چې دا خبره د انسانانو په مابین کې ده چې تاسې کښته سئ په مځکه کې به دغه انسانان که څه هم د یوه پلار د یوې مور زامن دي. په کار خو دا و چې په مځکه کې نور جنجال د دوی په مابین کې نه وای راغلی، خو د یوه کور دي. لیکن الله جل جلاله په 2 امتحانه کې تاسې رالاست. یو امتحان دا ده چې له پخې ډوډۍ څخه ولاړاست، اوس به ډوډۍ هلته په خپله برابروئ، په مشقت کې ولوېداست. او بل امتحان دا ده چې په مځکه کې به تاسې بعضې له بعضو څخه تنګ یاست، هر یو به وایي چې دا بل نه وای نو به ښه وای، حتی تر دې اندازې به دښمني ولاړه سي چې په مرګ به بدله سي. دغه مسله د آدم علیه السلام په بلذات زامنو کې دستي را پیدا سوه. قابل را ولاړ سئ، حابیل یې قتل کړي، دښمني په مابین کې پیدا سوه. دا د آدم علیه السلام زامنو دواړه. دغه وخته مسله را شروع ده. بعضکم بعضې دا ستاسې د انسانانو به لبعض بعضو لره عدو دښمنان وي. دا به یو بل امتحان وي. قابل و حابیل د یوې مور د یوه پلار زامن وو، مګر دښمني تر دغې اندازې سره ورسېده چې قابل را ولاړ سو، حابیل یې قتل کړ. تاسې کې به دغه 2 امتحانه راسي چې یو به د خپل ځان دپاره ضروریات زندگی په تکلیف برابروي، بل به ستی په مابین کې دښمني وي. دښمني خو هم یو پریشاني ده. نور نو ولکم تی لره دا تاسې انسانیت کارخانه چې یاست، که آدم علیه السلام ده، که حوا رضی الله عنها ده، که اولاده ده. فی الارض په مځکه کې مستقر ځای د اوسېدلو ستی سته.
تاسې به نور په مځکه کې اوسیږئ، په مځکه کې به یو تاسې اوسیږئ، بل و متاعون ستاسې د نفع اخیستلو دپاره شیان سته. مځکه کې داسې اوسېدل به وي چې ستاسې د حال په تقاضا کم شي ته ضرورت وي هغه الله په مځکه کې در برابروي. که څه برابریږي په تکلیف خو سته په مځکه کې پیدا کیږي. تاسې چې کله مځکې ته ولاړ شئ مځکه کې به ستاسې د ضروریات ټول الله در پوره کوي حالت. او دغه ستاسې په مځکه کې اوسېدل الهین ته یو وخته پورې د همیشه نه ده. د انسانیت کارخانه په مځکه کې به اوسیږي د قیامت ته ورځي. او یا دا معنا چې هر سړی به په مځکه کې اوسیږي الهین د مرګ ته وخته پورې. هسې مړ شئ چې نو بیا د ده اوسېدل په مځکه کې ختم شو. نو الله جل جلاله دا خبره ورته وکړه چې له جنته خو ووځئ. نور نو یو امتحان به دا راځي چې دښمني به په مابین کې پیدا کېږي، بل به تر مرګه پورې ستاسې د اوسېدلو ځای مځکه وي او په مځکه کې به ستاسې د اوسېدلو دپاره چې کوم د ضرورت شیان یې هغه الله درته برابروي. بس نو دوی راکښته شو مځکې ته. آدم علیه السلام خو دا خبره که نهیه تنزیهي ده که غلطي ده که یېره ده، دغه واقعه دا پیښه د خپله غلطي تلقي کړه چې دا غلطي وسوه چې نه وای سوي شو. نو پر دې باندې اظهار د پښیمانۍ وکړي. دا هم انسانیت ته یو درس ده چې انسان چې دا غلطي ځینې راځي. دا خو موږ وویل چې دا قصه د دې دپاره الله جل جلاله موږ ته کوي چې موږ ته هغه انساني چوکاټ راوښي. نو دلته چې آدم علیه السلام پیدا شي دا اول انسانو غلطي ځینې وسوه. آدم علیه السلام چې پیدا شي دا اول انسانو خبره یې یېره سوه. نو ځکه عربي مقوله ده ان الانسان یسابق السهو والنسیان، انسان برابر ده له خطا و له یېرې سره. انسان خطا کېږي او شیان یې هېرېږي. دا د انسان په فطرت کې دا یېره و خطا سته. یېرې و خطا ته به ځان اماده کوو. خو دا که غلط کار په خطا راڅخه وسی هغه به غلطي بیا پیژنو، بیا به توبه پر کار. لکه آدم علیه السلام چې توبه پر وکړه علامات. دا زموږ د پلار یو درس ده چې موږ ته راکوي. الله جل جلاله یې پر موږ قصه کوي. مفیدو طالبین یو کتاب د طالبانو په درس کې وایي اوله جمله یې دا ده وایي اول الناس اول ناسین. اول الناس اول د انسانانو چې آدم علیه السلام و اول ناسین اول یېرې والا هم دی په نس مسله یې نو یېره له انسان سره لازمه ده. خو یېره به لاوبالي داسې نه اچوي چې ځان وس فرق نه کوي. بیرته به تلافي د هغه نقصان کوي چې هغه د ده څخه په یېره سوی. سړي لمونځ یېر شي نو یو مخ به پسې پرېږدي نه چې ورپیات شي بیا به کوي. یو کار یې په غلطي وکوي نو بیا به د خپلې غلطۍ تلافي کوي. ځکه آدم علیه السلام وکړه دغه غلطي یې نو پر مخ پسې پرېښې نه ده. فتلقى آدم من ربه کلمات. فتلقى زده کړې واخیستې آدم علیه السلام من ربه له رب خپله کلمات یو څو کلمې. الله جل جلاله آدم علیه السلام ته د یو څو کلمو الهام وکړي. زړه کې کلمې راغلې هغه دا وي ربنا ظلمنا انفسنا. دا یې وویل ای تربیت راکوونکې و موږ ته په تربیت مادي و معنوي په دواړو سره موږ خو پر ځان ظلم وکړي. په کار دا و چې دا کار هم نه وای کړی موږ وکړي. که ته بخښنه نه وکړې موږ ته ته رحم نه وکړې نا پر موږ نو موږ بیا تاوانیان یا الله ته موږ ته رحم وکړي موږ ته بخښنه وکړي. داسې آدم علیه السلام دونه وزړل ها اوس و دا اوس و دا د تفاسیرو کیسې دي داسې په یقیني شکل نه دي ثابتې چې یا یې لږ وزړل یا یې ډېر وزړل یا یې ها وکړو یا یې دا وکړو یا دا په تفاسیرو کې راځي. بعضې کمزوري بعضې موضوعي بعضې عقل نه مني بعضې هی سره ډېري هغه ته ضرورت هم نشته. شاه ولی الله محدث دهروي رحمت الله علیه شاه ولی الله صاحب په قرآن کریم په تفسیر کې د ټول بر صغیر استاد ده. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه وایي ابهموا ما ابهم القرآن. کم شی چې قرآن مبهم پرېښوی تشریح نه پوه کړه هغه ته هم دغه مبهم پرېښود.
زیاتې ضرورت نشته، ځکه چې ستا څونه ضرورت و هدایت ته ستا هغه قرآن تصریح درته کړې، قرآن چې نه ده ویلی هغه ته ستا ضرورت هم نشته. داسې آدم علیه السلام به لږ زړلي یا به ډېر زړلي، دې ته زموږ ضرورت نشته. فتلقى آدم من ربه، زده کړې آدم علیه السلام له ربه کلمات یو څو خبرې. فتاب علیه، فتاب معنا رجوع وکړه، الله پر ده باندې په رحمت کولو سره، په توبې قبلولو سره. تاب علیه یعنی قبل توبته، الله یې توبه قبوله کړه. چې آدم علیه السلام رجوع الله ته په توبه وکړه، الله یې توبه قبوله کړه. مسله ختم. انه علا چې ده هو التواب، الله توبه قبلونکی ده. دا یوازې دلته دوې خبرې دي. د قرآن یو طرز بحث دا ده، طرز هدایت، طرز بیان. ورسته کې به م تاسې ډېر ځایونه دا ووینئ قرآن کریم کله یو جزیه ذکر کړي، یو خاصه خبر ذکر کړي، ورسته بیا دا خاصه خبر د کلیې په شکل کې بیا راوګرځي. نو دا تا ته دا درس درکوي چې دغه خاصه خبر چې ما وکړه دغه پر دغه خصوصیت پاته نه ده، له دې څخه یو عامه قاعده جوړه ده. دلته عین دا خبر وکړه، فتاب علیه، الله یې توبه قبوله کړه. دا خو جزیه ده د آدم علیه السلام توبه قبوله سوه. ستا به خیال دا یي چې دا نو تر آدم علیه السلام اړه لري، نو د هغه توبه قبوله سوه، د بل چا دا به نه قبلیږي. الله جل جلاله دا مسله درته کلیه کړه، انه الله هو التواب، الله عمري توبه قبلونکی ده، دا هر چا توبې قبلوي. اوس یې کلیه ځینې جوړه کړه. دا ډېر ځایونه په قرآن کې راځي چې فکر ورته وکړي، جزیه ذکر کړي، چونکې د ده ضرورت وي چې مسله عامه سي، نو الله یې بیا د کلیې په شکل کې ذکر کوي لکه دلته. نو فتاب علیه، الله یې توبه قبوله کړه. دا چې انه هو التواب الرحیم، دغه الفاظ ولې زیات وویل؟ د یو چا به خیال دا یي چې دا یې خالي د فاصلې د پوره کولو دپاره ویل، مسله هغه نه ده. دا الله دغه جزیه د کلیې په شکل کې درته ښکاره کړه چې د الله سنت مستمره دا ده، عادت دائمه یې دا ده چې د توبې والا توبه قبلوي. او دغه کار چې الله جل جلاله کوي چې همیشه د توبې والا توبه قبلوي، دا پر الله څه الزام نسته، دا الرحیم الله د خپل رحم په مقتضا دا کار کوي. دا د الله د رحیمیت اثر ده، کنې څه الزام پر الله نسته. قلنا اهبطوا جمیعا، قلنا موږ ورته وویل چې اهبطوا کښته سئ منها له دا جنت یا له دغه اسمانه جمیعا ټول. دا خو بیا هغه خبره یې راوګرځوله چې قلنا اهبطوا. چا ویلي دي چې دا قلنا اهبطوا دلته چې بیا راوګرځوله، دا تاکید ده د هغه اول. چا بیا ویلي دي چې دغه جمله ماسیوا ده له هغې، هلته چې یې ویل اهبطوا کښته سئ، هلته له جنت اسمان ته راکښته کېدلو. دلته چې ویل اهبطوا جمیعا، دلته له اسمانه مځکې ته راکښته کېدلو. نو بیا تکرار نه ده. او چا بیا ویلي دي چې دا خو یې هغه جمله بیرته راوګرځوله چې دا نوره خبره پورې پیوسته شي چې په اما یأتینکم مني هدی. الله وایي موږ ورته وویل چې تاسې کښته سئ و مځکې ته ولاړ سئ، خو لیکن په مځکه کې دا خبره له ځان سره نوټ کړئ، یاد یې وساتئ چې په مځکه کې محمل نه پاتېږئ. مځکې ته الله جل جلاله بیرته تاسې ته یو قانون درلیږي، د هغه قانون په عمل کولو سره بیرته جنت ته راګرځئ. دلته د تفسیر والا خبره نقل کړې ده چې بیا آدم علیه السلام له الله جل جلاله سره څه مکالمه وکړه، داسې یو اوږده خبرې ورسره وکړه چې یا الله تا زه په خپل قدرت جوړ کړم، الله ولو تا زه مسجود د ملایکه وګرځولم، دا اعزاز دې راکړئ، الله ولو تا ما ته نومان د شیانو راوښو، الله ولو تا زه په جنت کې واچولم، الله ولو تا بیا زر ته راویستم، الله ولو بیرته مې وراچوې که مې نه وراچوې، الله ول بیرته دې وراچوم، لیکن دا دې وراچول مشروط ورګرځوم بیرته انسانان جنت ته، لیکن مشروط ته دا زیاتې دغه خوسی نه ده لکه بل واره. خوسی کار خو پر سړي ګران نه یا بل وار یې خوسی ور واچولې څه کیسه دې جوړه کړه. دارې نو چې یو شی په ډېر مشقت و په تکلیف پیدا شي نو بیا پر سړي ګران. نو اوس الله جل جلاله دا خبره ورته کوي چې تاسې به مځکه کې ګزاره کوئ، هلته خو
الله جل جلاله مخکې ورته وویل د دوی هغه مادي تسلي چې الله وکړه چې تاسو به په مځکه کې اوسیږئ او تاسو لره به په مځکه کې متاع د نفع اخیستلو سامان وي چې څونه ضرورت ستی وي هغه په مځکه کې پوره کېږي لیکن یې به تر یو قانون لاندې به ژوند کوي دا نو هغه قانون ورته بیانوي فاما یأتینکم دا په اما کې ما زائده ده ان شرطیه ده په ان په شرط دی خبری یأتینک راغیکم تایت منی زما له طرفه هدن هدایت تاسې انتظار کوئ په مځکه کې زما له طرفه زه یو قانون درلیږم هغه به ستاسې دپاره هدایت وي اوس به پر دغه رانازل سوي قانون د دغه راغلي قانون په وسیله به انسانان دوې ډلې ویشل کېږي یوه ډله به هغه خلک چې د قانون اتباع یې وکړه الله جل جلاله به بیرته جنت ته راګرځوي یوه ډله به هغه خلک چې د قانون نافرماني وکړي د هغو بیا جنت نسته هغه بیا الله دوزخ ته اچي هغه د شیطان ډله ده نو دا خبره دلې ورته کوي په من هر هغه څوک په شرط دي خبرې تبعه کې تابعداري وکړه هدایه د هدایت زما چا کوم هدایت زه ورولېږم د انبیاو په وسیله قانون ورولېږم که چا د هغه قانون اتباع وکړه په عقیده کې په اعمالو کې په اخلاقو کې فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون فلا خوف بیا بیره نسته علیهم پر دوی په راتلونکي وخت کې پر دوی بیره نسته چې یا به دوی په قبر کې وبیرول سي دا نسته یا به د محشر پر میدان وبیرول سي دا نسته یا به په دوزخ وبیرول سي دا نسته بیره بیا په آینده کې پر دوی نسته خو دغه بیره په دغه شرط نیستې کېږي چې د قانون اتباع وکړي قانون به راځي دا له انسانیت سره ته قیامت وعده د الله کوي چې قانون به راځي دا جلا خبر ده چې د کم وخت به کم قانون وي د کم لکه زموږ قرآن قانون نو په من هر هغه څوک تبع هدایه کې تابعداري د هدایت زما وکړه دلته سعادت په تابعداري د قانون کې ده سعادت په دې کې نه ده چې پلانی خان ده د پلانی زوی ده ها ده دا د پیر صاحب د ملنګ صاحب د پلانی صاحب دا نومان نسته فقط سعادت په دا ټکي کې ده چې د قانون تابعداري وکړي په من تبع که چا تابعداري هدایه د هدایت زما وکړه الله وایي فلا خوف علیهم پر هغو بیره نسته نه په دنیا کې له سوء الخاتمې له بدې خاتمې څخه پر دوی بیره سته نه په قبر کې پر دوی د مشکلاتو بیره سته نه په محشر کې سته نه د دوزخ سته او ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن سي پر ترک د دنیا ځکه د ده راتلونکی حالت ښه ده د یو چا چې د قبر حالت د دنیا تر ژوند ښه ده نو پر دنیا غمجن نه وي چې څونه ښه کور مې و هغه راڅخه پاته سئ د قیامت د محشر ورځې بیا د قبر تر دې ښه ده پر قبر نه غمجن کېږي کافران بیا پر قبر غمجن کېږي قیامت په ورځ چې راپورته سي دوی وایي من بعثنا من مرقدنا هذا په نسبت په قیامت ته به قبر دوی ته داسې ښکارېږي لکه د خوب بستره وایي دا چا راکښېنولو غمجن به مؤمنانو ته دغه حالت نسته چې قیامت کې راپورته سي پر قبر نه غمجن کېږي چې جنت ته ولاړ شي د محشر پر میدان نه غمجن کېږي نو نه خوف سته نه حزن سته دا بشارت و الله جل جلاله بیان کوي د هغو خلکو دپاره چې قانون پابندي وکړي او د انسانیت د ایجاد د تاریخ ټوله خلاصه الله دلته درته بیان کړه چې بس انسانیت کې مقصد دا ده انسان به مځکې ته راځي له شا به قانون پسې راځي د سعادت و شقاوت پر دغه قانون غوټه والذین کفروا خلک چې کفر وکړي قانون رد کړي د عقیدې په لحاظ وکذبوا بآیاتنا درواغ بلل وکړي د آیاتو موږ په آیاتو کې ورته ویلي وو چې په قبر کې عذاب شته دی وایي نسته موږ ول قیامت شته د ول نسته نو دا بیا اولئک اصحاب النار دا خاوندان د اور دي دا به په دوزخ کې هم دوی به فیها په دا دوزخ کې خالدون همیشه وي بیا ځینې ایستل کېږي څوک چې وایي چې دوزخونه بیا خرابېږي ټول خلک به جنت ته راځي دا خبره الله رد کړه دا نسته نو دا اوس دویم باب پر دغه ځای تمام شي د انسانیت تاریخ درته بیان کوي ډېر نکات ډېر فواید په دې کې بیان شو یو خو دا و چې د آدم علیه السلام له شانه څخه الله جل جلاله موږ ته د انسان فطرت راوښوی چې د انسان په فطرت کې غلطي شته
خطاوې سته یېرېدل سته، خو د انسان چې پر اصلي فطرت عمل وکړي بیا تلافي د غلطي سته چې بیا خپله غلطي بیرته ومني، الله جل جلاله بیا مهربان دی بیا یې بخښي. نو دا له اوله انسان څخه خبره وه، بیا تر آخرته چې کوم قانون پکښې جاري ده په دې اخرو 2 آیاتو کې الله هغه قانون ووایي. نوره نو دا مسله خلاصه شوه. اوس بیا دلته 3یم باب شروع کیږي. 3یم باب له دغه ځایه یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي 7 آیاتونه دي تر ابل یا بني اسرائیل پورې. ابل یا بني اسرائیل پورې 7 آیاتونه دي. دا 3یم باب دی. په دې اوله حصه کې خو موږ ول 4 باب دي. اول باب تیر سي، 2م باب تیر سي، دا 3یم د بیا 4م راځي. بیا نو هلته پر 4 نوي ده که پر 6 نوي آیات باندې بیخي دا حصه ختمیږي. دلته په دې 3یم باب او په 4م باب کې دې کې بیا الله جل جلاله نعم خاصه پر بني اسرائیلو بیانوي. تر اوسه پورې خو عام نعمتونه وو چې پر مطلق انسانیت علا کړي وو، هغه نعمتونه یې بیانول. اوس بیا الله جل جلاله هغه خاص نعمتونه چې پر خاص یهودو یې کړي دي دغه احسانات علا بیانوي. او دغه خصوصیت ته له دې وجې ضرورت پیدا سي چې موږ مخکې درته ویلي وو چې دا سوره بقره په مدینه منوره کې اول وار نازل سو. مدینه منوره کې سم نیمه خلک یهود، نو دا له یهودو سره خاصه خبر دلته پکار ده. الله جل جلاله هغه نعمتونه خاص چې پر یهودو باندې الله کوم احسانات کړي دي هغه نعمتونه دلته بیانوي، او دا یهودو ته تنبیه ورکوي چې ګوره د الله جل جلاله د دغه احسان په بدل کې تاسې د الله دین ومنئ، نافرماني مه کوئ، طغیان مه کوئ. دا یهودو ته وایي. خو البته دلته دغه بحث چې کیږي په دې 2 بابه کې د کې یو 2-3 خبرې په خیال کې نیولې کیږي، نو بیا سړی په دې مطلب پیږي. یوه خو به دغه عامه خبره ده چې ما درته وکړه چې دلته نعم خاصه الله پر بني اسرائیلو باندې بیانوي، لکه مثلا من و سلوا پر نازل سو، په تیه کې هلته پر دوی باندې رڼا جوړه سوه، یا فرعون د دوی په مخ کې الله هلاک کوي، یا داسې نور شیان. دا به وروسته به راسي تفصیل. خو د دغه نعمتو په درس کې په مابین کې چې دغه نعمتونه الله بیانوي، د دغو نعمتو په درس کې په ضمن کې الله جل جلاله د دوی تشنیعات هم بیانوي. یهود غلط قوم د ډېر، تر اوسه لا په مځکه کې د دوی فساد خپور دی. نو الله جل جلاله چې دا دوی غلط کارونه کړي دي دغه هم بیانوي چې د کم نعمت په بدل کې دوی کومه غلطي وکړه، د کم نعمت په بدل کې کومه غلطي وکړه، د کم نعمت په بدل کې کومه غلطي وکړه. دا غلطي بیم الله جل جلاله بیان کی، او دغه غلطي الله جل جلاله د دې دپاره بیانوي چې الله جل جلاله دا د یهودیت اصل د دوی په اسلافو کې کمې غلطي، د دوی کمې دوکې، د دوی کم غلط کارونه، دا الله جل جلاله د دغه دپاره بیانوي چې د نبي علیه الصلاة والسلام او د مؤمنانو تسلي پکوي. ځکه له مؤمنانو سره هم دوی ډېرې غلطې رویې وکړې، له نبي علیه الصلاة والسلام سره هم وکړې، د هغه د قتل منصوبې یې ډېر واره جوړې کړې. نو الله جل جلاله د دوی هغه حقیقت ښکاره کوي د ده دپاره چې دغه غلط خلک دي، په فطرت کې دا غلطي سته. د موسی علیه السلام سره یې بده ګزاره کړې ده، له یوشع بن نون علیه السلام سره یې بده ګزاره کړې ده، له شمیل علیه السلام سره یې بده ګزاره کړې ده، له سلیمان علیه السلام سره یې بده ګزاره کړې ده. او موسی علیه السلام هغه څوک چې د هغه په وجه دوی د فرعون له غلامۍ راخلاص، مګر بیا هم د موسی علیه السلام قدر یې نه ده کړی. نو ستا قدر خو اوس بیخي نه کوي. او دغه تشنیعاتو کې به 4مه خبر دا وي چې یهودو تم الله دغه تنبیه ورکړي چې ګوره تاسې کې چې کم تشنیعات رالو دا کار هم وکئ، دا نور په تاسې کې قابلیت د دغه نه صحیح پاته سي، زیاتي نبوت په تاسې کې پاته سي. ځکه الله جل جلاله نبوت له بني اسرائیل و بني اسماعیل ته رانقل کوي، په تاسې کې زیاتي قابلیت نشته چې څه کېدو هغه ټول کوي. دوی خو پر دای څخه پس و چې نبوت خو زموږ و، دا ولې نه موږ ولاړی بل قوم ته.
الله جل جلاله د دوی تشنیعات ورپه یادوي چې نبوت ستی و تی انبیا شهیدان نه زکریا علیه السلام یې شهید کړي، یحیی علیه السلام یې شهید کړي، شعیا علیه السلام یې شهید کړي. نو ستی خدای خلک نو تاسې خو بدبخته انسانان واست، الله جل جلاله له تاسې څخه نبوت واخیستی. نو دا څلور سره خبرې به کېږي. انعامات خاصه پر بني اسرائیلو به بیانېږي، تشنیعات د دوی به بیانېږي د دغه دپاره چې د مسلمانانو د نبي علیه اسلام تسلي وشي، او د دغه دپاره چې دوی ته دا تنبیه علا ورکړي چې تاسې کې نور قابلیت د ده نشته چې تاسې کې پیغمبر پیدا شي. نو دا دوو بابو کې به دغه خبره کېږي. البته دریم باب تر آیات نمبر 46 په دې کې دی وایي چې په دې اوه آیاتو کې خطاب خاص ده بني اسرائیلو ته ورسته له هغسې عام خطاب خو ذکر شي. دلته خطاب خاص دی ته کوي. په دغه اوه آیاتو کې دی ته الله جل جلاله اوه امرونه بیانوي او 15 نواهي، 12 حکمه الله جل جلاله دی ته بیانوي په دې دغه کې. 12 حکمه اوه امرونه دي، 15 نواهي دي. او په دغه باب کې الله جل جلاله دوی ته یهودو ته ترغیب د ایمان ورکوي چې تاسې ایمان راوړئ، د الله توحید ومنئ، قرآن ومنئ، پر نبی علیه السلام ایمان راوړئ. او بل الله جل جلاله په دې باب کې دوی بیروي له هغو افعالو څخه چې هغه افعال د حق مقابله وي. الله جل جلاله ورته وایي د حق مقابله مه کوئ، حق ته تسلیم سئ. که د حق مقابله کوئ د حق مقابله بیا تاسې ته نقصان. نو بس دا په دې آیاتو کې اوه امرونه، 15 نهیې او د هغو متعلق خبرې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوف بعهدکم وإیای فارهبون. یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام، ځکه دغه یهود چې دي دا ټول د یعقوب علیه السلام اولاده ده. د یعقوب علیه السلام د 12 زامنو څخه پسې را پیدا سوي دي. نو دا یا بني اسرائیل ای اولاد د یعقوب علیه السلام. دلته الله جل جلاله دوی ته دغه خطاب وکړي چې ای د یعقوب علیه السلام اولاد یې. دا هم تنبیه پر دغه باندې ده چې له تاسې سره غلط کار مناسب نه ده. تاسې د یعقوب علیه السلام اولاد یاست، د یو پیغمبر اولاده یاست. موږ یو چا ته وایي هلکه ته خو اخندزاده مې، نو تی خو اخندزاده خیل یاست، له تاسې سره خو بیخي دا بد کارونه مناسب نه دي. په دغه وجه الله جل جلاله دی نه ورته ویل چې یا یهود یا بني اسرائیل ای د یعقوب علیه السلام اولاد یې. اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب د اسرا معنا بنده، ال معنا الله. اسرائیل لکه عبد الله د الله بنده، ای د الله د بنده اولاد یې. ستاسې پلار خو د الله بندګي کول، تاسې ولې دلته د نورو شیانو بندګي شروع کړه؟ پلار ته باید اوسې سړی پلار ته وګوري، نیکه ته وګوري، خپل پلار و نیکه ته وګوري. اذکرو در یاد کړئ نعمتي نعمت زما. اذکرو یو امر ده، اذکر اذکرا اذکرو دا اول امر ده. اذکرو در یاد کړئ نعمتي نعمت زما. زما نعمت در یاد کړئ دا معنا چې زما د نعمت مقابله په شکر سره وکړئ، پر نعمت باندې شکر ادا کړئ. زما چې پر تای انعام کړی د التي هغه انعام انعمتو چې ما انعام وکړی علیکم پر تاسې باندې. کم انعام چې ما پر تاسې باندې وکړی هغه در یاد کړئ. هغه انعام دا و چې بیا وروسته کې تفصیل کوي چې ما له فرعون خلاص کړاست، په دریاب کې مې لار درکړه، په تیه کې من و سلوا پر در ورېدو، په تیه کې برق پیدا سوی، په تیه کې اوبه درته پیدا سوې. دا احسانات، دا خو احساناتو. که څوم دا احسانات ستا چې پر اسلافو باندې وستی پر پخوانو، خو پر پخوانو احسان هغه عینې پر تی احسان ده. هغه انعام چې ما پر تی کړی و هغه در یاد کړي. و اوفو وفا وکړئ بعهدي په وعدې کولو له ما سره. دا بعهدي کې دغه عهد مصدر ده، اضافت چې ویې ته راغلی ده، دا اضافت و مفعول ته ده.
یعنی بعهدکم معیه چې تای وعده کړې ده له ما سره. نو دا اضافت و مفعول چې تاسې وعده له ما سره وکړه په دې باندې چې تاسې ول موږ به ایمان پر تا باندې همیشه لرو او همیشه به ستا طاعت کوو او هر نبي چې له موږ وروسته راسي موږ ورسره مخامخ سو پر هغه نبي به ایمان راوړو کومک به کوو. دا وعده له دې اخیسته سوې. نو دا باندې وفا وکړي. اوفو وفا وکړئ بعهدي په وعده زما. اوفو دوم امر دی. اذکرو یو امر سیله هو امرو. اوفو دوم امر دی. او پې علاوه زه به بیا وفا وکړم بعهدکم په وعده کولو له تای سره چې ما بیا کومه وعده له تای سره کړې وه په دې باندې چې تاسې زما دین ومنئ د انبیاو نصرت وکړئ زه به تاسې په همیشه دپاره اوسا وساتم پر نور انسانیت من غالب وساتم. زه به بیا په هغه وفا وکړم. او ایای خاص له ما پرهبون وبیریږي. دریم امر د پرهبون. ارهب ارهبا ارهبو خاص له ما وبیریږي. دلته دغه ایایه مقدم کوي دا بیره یې حصر کړه په دې کې چې الله جل جلاله وایي له ما وبیریږي له بل چا ما بیریږي. دلته دوی چې دغه پلمې وکړې کنې د دوی خو یقین و چې دین خو دغه دین ده چې دا راغی. دغه چې دوی هلته سره کښېناستو خپله مشوره یې سره وکړه چې نبي علیه صلات وسلام مدینې منورې ته ورغی. ټولو یو مشترک دیني مرکز درلودی په هغه کې غونډه وکړه. بیا یې د نبي علیه صلات وسلام حالات وڅېړل. دا د علماو غونډه وه خاص. بیا یې متفقه فیصله دا وکړه چې دا هغه پیغمبر ده چې موږ ته په تورات کې زیری راکړل شوی. نو یې بیا وویل چې اوس یې کوو څنګه عجب هم لا امیان نه دي خبر کړي. زیاتې یې سره وویل چې اوس بدی کو خبره به پټه کو ځکه موږ تاسې ملایان خلک یو ولکه اوس یا تجارت زده یا مزدوري زده یا د بیلچې کار کولی سه یا شی د غټ ډوډۍ داسې دغه ټوکان دې راټولوی. نو اوس یې ورته وایي چې دا پیغمبر د دوی به پر هغه ایمان راوړي له هغه سره خپل شاګردان سته هغه تر موږ عالمان دي دا میراب په منبر به دوی ونیسي. نو موږ ورته خو بیا په کرا ګټو په کرا یې موږ نه سای ګټلی دا اولاد راڅخه مري. نو دوی د اولاد پر مرګ وبیرېدو د ښځې پر مرګ وبیرېدو. کرار یې حق پټ کړي. د باندې چې راووتو امیانو چې ول څنګه د امیانو ول دا بل سړی دی لکه وایي کرار یې هغه پر دا بله خوا کړو. کاکا دغه ته چې ورنسئ اړی یم خرابیم دا په خپله اوښتی د ته یم اړی. مفاداتو والا هر وخت بس دا پلمه کوي. ګوره چې ورنسې اړی دی ولې هغه خو چې ورسې هغه د سر در خلاص کړي چې دی زوی مړی معلوم سي چې زوی مړی ته خو د غی په اګاد یې بر نه کوې راسه خورې دا تورې چرګې. نو علاوه یې له لوږې مه بیرېږه. ګوره بندوبست خو زه کوم درس. ایای خاص له ما پرهبون وبیرېږي. له لوږې مه بیرېږه. په دغه وجه یې دا حصر وکړي چې بیره علاوه یې له ما پکار ده. واخر دعوانا ان الحمد لله. تعلیم الاسلام رادیو